عزتمندو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هفتې د ورځې یو عظیم الشان وظیفه بیانوم. د هر قسم حاجت لپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. داسې حاجت وي چې لا تر اوسه پورې د ستاسو حاجت نه وي پوره شوي، تاسو ته به ناممکن ښکارېږي، خو الله جل شانه ته به ممکن وي. یا څه پریشانی یا مشکل وي، نو هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. ډیره ازموده او ډیره عالیشان وظیفه ده. انشاءالله تعالی الله جل شانه به د ستاسو هغه مشکل او پریشانی ختمه کړي چې د کومې دپاره تاسو دا وظیفه کوئ، او د داسې طرف نه به ستاسو حاجت پوره شي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول حمدونه الله تعالی لره دي چې مالک او خالق د کل کائنات ته، او درود دی وی سلام دی په محمد مصطفی احمد مجتبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. عزتمندو، زه مفتی شاهین شاه او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا سوال دی، دا دعا ده چې الله رب العزت مو هر قسمه حاجتونه پوره کا، بیماری مو الله تعالی ښه کا، الله تعالی مو د هر قسم پریشانونو غمونو نه محفوظ او ساته. آمین. محترمو، د انسان په زندګۍ کې مختلف قسم حالات راځي او دا انسان مختلف قسم حالاتو سره مخامخ کیږي. دغه شان زمونږ او د ستاسو په زندګۍ کې به هر قسم حالات راغلي وي، حاجات به راته راپېښ شوي وي، مشکلات او پریشانۍ به راباندې راغلي وي، او د هغې دپاره به تاسو اعمال هم وظایف هم کړي وي، او د هغې د حل کولو دپاره مو ډېر عملونه کړي وي. خو لیکن زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډیره عظیم الشان او عالیشان وظیفه ده. بعض اوقات یو سړی څه اعمال وکړي، وظایف وکړي د څه حاجت دپاره، څه مقصد دپاره، نو الله رب العزت هغه حاجت او هغه مقصد پوره کړي، یا د څه مشکل دپاره، پریشانۍ دپاره الله تعالی مشکل او پریشانۍ ختم کړي. نو زما عزتمندو، کله کله د انسان حاجات زر پوره شي، مشکلات زر حل شي، خو کله کله الله رب العزت په خپل بنی آدم باندې امتحان راولي، او الله تعالی ګوري چې دې ما ته رجوع کوي او که نه کوي. نو زما عزتمندو، په مونږ باندې چې کوم قسم پریشانی راشي، غمونه راشي، بیماری راشي، تکالیف راشي، نو مونږ له پکار دي چې د الله تعالی نه نا امیده کیږو، بلکې الله تعالی سره تعلق جوړ کو، په الله تعالی باندې پورا ایمان راوړو، او مونږه د الله تعالی نه پورا ایمان سره، یقین سره، توکل سره دعاګانې وغواړو، وظایف وکړو. کله کله به مونږه وظایف وکړو، دعاګانې به مو وغواړو، نو هغه ټایم کار ونشي، لیټ وشي، په دې کې د الله تعالی حکمت دی. به هر حال زما عزتمندو، که مونږ له کم قسم حالات مخې له راځي، مشکلات مخې له راځي، نو مونږ به الله جل شانه له متوجه کیږو. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف له. وظیفه به تاسو څنګه کوئ، پوره طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. دا وظیفه د هفتې ورځې پورې خاص وظیفه ده، یعنی د خالی پر ورځ به تاسو دا وظیفه کوئ، او داسې ټایم کې به تاسو دا وظیفه وکئ چې تاسو فارغ یې، بل څه کار مو نه وي، یعنی پوره توجه او دھیان مو په دې وظیفه کې وي. داسې ټایم کې دا وظیفه وکئ چې تاسو بالکل فارغ وئ. نو طریقه کار زما عزتمندو دا دی چې اول به صحیح طریقې سره تاسو اودس چردام وکئ، او بیا به په یو ځای باندې کښېنئ، درود شریف به ووایئ، 3 پیرې وایئ یا 15 پیرې یا 7 پیرې، تاک عادت کې به تاسو درود شریف ووایئ، چې کوم درود شریف هم تاسو ته آسان وي او ووایئ. او که درود ابراهیمی مو وي، هغه چې مونږ په مونځ کې وایو، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، نو ډیر بهتر دی. د دې نه پس به لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله 100 مرتبه، 100 پیرې به تاسو دا کلمه ووایئ، کلمه طیبه به ووایئ. او د دې نه پس به بیا 3 پیرې یا 7 پیرې یا 15 پیرې به درود شریف ووایئ چې کوم مخکې ویلي او مکه. د دې نه پس به بیا
دعا د پاره لاس پورته کې الله تعالی نه به د خپل حاجتونو د پاره خپل مشکلاتو د حل کولو د پاره د بیمارو خو کولو د پاره د غمونو پریشانونو لور کولو د پاره به الله تعالی نه دعا وغواړئ. العرض کومه مسله چې تاسو ته راپېښوي د هغې په باره کې به الله تعالی نه دعا وغواړئ، سوال به وکئ. ان شاء الله تعالی الله تعالی واستاسو هر قسم حاجتونه پوره کی، هر قسم مشکلات په حل کی. هغه بیماری به الله تعالی خېږي چې لا علاج بیماری وي او خېږي نه، یا داسې ناممکنه حاجتونه وي، غمونه تکلیفونه پریشانې وي. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت صبر الله تعالی ستاسو ټولې مسلې حل کی. عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.